آیا بګرام هډه کې ریښتیا چینایان ځای پر ځای شوي دي؟ له بګرام څخه تازه څه راپورونه ترلاسه شوي؟ د امریکا مخکیني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بګرام هوایي اډې په اړه تازه څه ویلي دي او کوم خبرداری یې ورکړی دی؟ جزئیات یې په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. ډونالډ ټرمپ وایي چین خامخا بګرام کې پوځي اډه جوړوي. د امریکا متحده ایالاتو پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې چین په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو خوشي کړي تر ټولو سترې پوځي اډې یعنې بګرام ته سترګې بډ ویلي دي او هلته به اډه پکې جوړه کړي. ډونالډ ټرمپ له فاکس نیوز تلویزیوني چینل سره پرون د یوې تازه مرکې پر مهال پر خپل ځای ناستي ولسمشر جو بایډن له دې کبله توندې نیوکې وکړي چې په وینا یې له افغانستان څخه ځواکونه په ډیر شرمناک او د تسلیمۍ په بڼه وویستل. د ټرمپ په وینا کدی ولسمشر وایي ځواکونه یې د امریکا د اقتدار او عزت له خوندي ساتلو سره دوی ته له زیان او وختو پرته ویستل او بګرام پوځي اډه کې د چین د خاطره هم نه پرېښوده. ډونالډ ټرمپ زیاتوي چې د بګرام پوځي اډه په هیڅ ډول نه خوشي کوله او په دې دلیل هم ساتله چې له چین سره یو ساعت واټن دی. د جو بایډن حکومت د ټرمپ دغو څرګندونو ته تر اوسه پورې کوم غبرګون نه دی ښودلی. مخکې په بګرام پوځي اډه کې د چینایانو د ځای پر ځای کېدو راپورونه خپاره شوي وو خو طالبانو او چینایانو دغه خبرې رد کړې وې. امریکا بیا ویلي چې کله افغانستان څخه ګټې وګواښل شي بیا پر دې هیواد برید کوي. طالبانو بیا ډاډ ورکړی چې افغان خاوره به د هیڅ چا پر خلاف ونه کارول شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.